د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړه څو مهمو خبرونو ته ملي دفاع وزارت وايي افغان پوځ د هر ډول ګواښ پر وړاندې د مبارزې وړتیا لري. ملي دفاع وزارت وايي هغه تبلیغات ناسم دي چې ګواکې طالبان پیاوړي شوي او د پسرلي پر اتک سره به سخت جګړې وکړي. د ملي دفاع وزارت لمړي مرستیال شاه محمود میاخیل نن د افغان ځواکونو لپاره په یوه جوړه شوې نندارتون کې د خبرو پر مهال وویل طالبانو تر اوسه جګړې ته ادامه ورکړې ده او دوی له سره جګړه کمه کړې نه ده، نو له همدې امله د دوی له لوري د سختو جګړو ګواښونه بې معنا دي. شاه محمود میاخیل وویل افغان پوځ پیاوړی دی او ټول حکومت د سولې ملاتړی دی، خو که طالبان د سولې لار نه خپلوي افغان ځواکونه به یې پر وړاندې سخته جګړه وکړي. بلخوا د کابل ارغندۍ کې د افغان ځواکونو عملیاتو کې 3 ملکیان وژل شوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ په ارغندۍ سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 3 ملکي وګړي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د ملي امنیت سپریو کې د تېره شپه په یاده سیمه کې شپني عملیات کړي دي چې په پایله کې د یوې کورنۍ 3 غړي وژل شوي دي. د سیمو خلکو د وژل شویو کسانو جسدونه د کابل کندهار لویې لارې ته راوړي دي او له حکومت څخه د دغه پیښې د سپینوي غوښتنه کوي. لاس انجلس ټایمز وایي د طالبانو بې پروایي د دوحې هوکړه زیانمنه کړه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وایي چې که څوم د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد له طالبانو سره شوې هوکړه کې دغه ډلې ته ډېر امتیازونه ورکړل، خو طالبانو په لوی لاس دغه هوکړه زیانمنه کړه. د ورځپاڼې په خبره طالبانو د هوکړې پر خلاف نه یوازې اوربند ته زمینه برابره نه کړه بلکې تاوتریخوالي ته یې زور ورکړ او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې جګړې پراخې کړې. او ګارډین وایي افغان جګړې د بایډن له ادارې لار ورکه کړې. ګارډین ورځپاڼې د افغان جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه برټانوي ورځپاڼې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ته په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه کاږي چې د افغانستان مسالې د بایډن اداره حیرانه کړې ده. راپور کې راغلی بایډن چې د دغه هیواد په اړه هره پریکړه کوي له خطر څخه به خالي نه وي ځکه چې دوی نه پوهیږي خپل سرتیري له دغه هیواده وباسي او که د وتلو مهالویش بدل کړي او د هغه حساسه پریکړه ده چې د بایډن په ادارې سرګرځولی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.